السلام علیکم ویورز زه یم ستاسو هوست نوید حبیبی زما تعلق فټنس او مارشل آرټس سره دی زه انټرنیشنلی سرټیفاید فزیکل فټنس انسټرکټر یم او مارشل آرټس کې زه د ګلوبل تایکوانډو فیډریشن نماینده په پاکستان کې یم زما ډیګري بلیک بیلټ دی او بلیک بیلټ 4 ډین او زه د زما بیس او سپیشلیسټ یم د آی ټی ایف تایکوانډو په مارشل آرټس کې ګرانو کتونکو صحت یو لوی نعمت دی صحتمند او صحتمندي او صحت یو لوی بادشاهي دی او الله پاک چې کوم جسم مونږ ته ورکړی دی نو د دې خیال ساتل هم مونږ باندې فرض دی نو دې لپاره افغان ټي وي ستاسو صحت خیال ساتي او دې لپاره تاسو لپاره یو ښکلی فټنس بیسډ سپورټس بیسډ پروګرام ترتیب کړی دی د دې پروګرام نوم سپورټس ورلد دی او زه ستاسو هوست یم او ان شاء الله دې پروګرام کې کوم کسان چې اوبیسټي شکار دی موټاپې شکار دی فټنس ریلیټډ ایشوز دی هغه لپاره مونږ ښکلي اپ کمینګ اپیزودز به ریکارډ کوو چې دې پروګرام تھرو خپل هغه روټین کې دا ورزشونه دا ایکسرسایزز شامل کی او پراپرلی خپل ورزش وکړي او ان شاء الله نو ځوان کول ینګستر چې کوم جیمونه ته ډېر زیات انټرست لري جیمونه ته کې زی پراپرلی او خپل ورک آوټ کوي هغوی ته چې کوم مسایل دی پرابلمز دی په ورک آوټ کې صحیح طریقه باندې نه پوهیږي یا صحیح ترتیب باندې نه پوهیږي یا ډفرنٹ مسایل دی ورته هغوی لپاره سپیشل پروګرامونه ان شاء الله موږ ترتیب کوو اپ کمینګ اپیزودز کې او ډفرنٹ چې کوم فټنس ایکسپرټس سره هم زموږ خبرې اترې وي ان شاء الله چونکه زموږ فرست اپیزود دی ویورز نو د اپیزود کې مونږ ان شاء الله جنرال وارم اپ باندې خبرې کوو او دا ټول زموږ چې کوم د نننۍ اپیزود دی دا ټول جنرال وارم اپس او کارډیوز باندې بیسډ وي ان شاء الله ګرانو کتونکو چې استاسو کوم سپورت سره تعلق وي نو ټولنه اول جنرال وارم اپس ډیر زیات ضروری وي نو هر سپورتس شروع کول نه مخکې تاسو خپل پراپر ورک آوټ فرام هیډ ټو ټو کې او هغې نه پس خپل هغه ایکچوال چې کوم ستاسو ورزش سره تعلق دی هغه بیا سټارټ کړئ نو نن زه تاسو لپاره فل یو کمپلیټ یعنی یو پیکیج به تاسو ته وړاندې کوم چې هغې تھرو تاسو هغې اسټپس فالو کړئ او خپل هیډ ټو ټو ټول ستاسو وارم اپ پراپرلی وشي ویورز څنګه چې تاسو ګورئ زه جیم کې یم او د جیم یعنی فټنس یا باډي بلډینګ ټریننګ کول نه مخکې هم همدغسې څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل اول ټول نه اول نو جنرال وارم اپ فرام هیډ ټو ټو ضروري دی خپل هغه ایکچوال چې کوم ستاسو ورک آوټ دی هغه شروع کول نه مخکې تاسو به خامخا خپل فل کمپلیټ وارم اپ کوئ هغې نه پس بیا خپل ایکچوال ټریننګ کوئ نو ټول نه اول مونږ سټارټ آلو یو دوه درې کارډیوز نه تاسو لپاره زه یو درې کارډیوز ریکمنډ کوم هر یو کارډیو تاسو درې سیټ 12 نه والا 14 لپاره خپل کارډیوز کوي هغې نه پس بیا مونږ هیډ ټو ټو ټول وارم اپ به تاسو ته وړاندې کوو جی ویور څنګه چې تاسو ته ما وویل درې کارډیوز اول لګو خپل هارت بیټ زیاتو او لږ باډي وارم کوو هغې نه پس خپل هیډ ټو ټو وارم اپ ته راځو فرست کارډیو چې زموږ دی هغه سمپل خپل ځای کې جمپ دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 stop 10 to 15 seconds rest. Dobara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stop. 10 to 15 seconds rest again. Second exercise is among the jump and jacks. The second cardio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Set number 2, 1, 2,
4, 5, 6. Leg rest. Third set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stop. Viewers, زموږ third cardio چې دی د دې نوم سیزر جیک دی. د دې طریقه سره د لاسونه کراس راځي او همدغسې سیم خپو هم کراس راځي. دغسې پوزیشن کې کراس. د دې کارډیو هم تاسو 3 سیټس ولګئ. 12 to 14 reps repetitions. So let's start our third cardio, scissor jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 to 15 seconds rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stop. Again, 10 to 14 seconds rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stop. جی ګرانو کتونکو، زمونږه کارډیوز 3 کارډیوز کمپلیټ شو. زمونږه هارت بیټ تیز شو او باډي ګرم شو، ګرمای زیات شو. اوس مونږه زو خپل جنرال وارم اپ فرام هیډ ټو ټو. هر یو ایکسرسایز تاسو 12 نه والا 14 ریپیټیشنز لګئ او اوس سٹارټ کو خپل هیډ ټو ټو وارم اپ ایکسرسایزز.
well done viewers, you have done it. دا زمونږه د نننۍ اپیزود او جنرال وارم اپ او سټریچنګز. نو څنګه چې اول کې ما تاسو ته وویل ویورز چې ستاسو تعلق کوم ورزش سره وي، نو ټولو نه اول تاسو به خپل جنرال وارم اپ او کارډیوس کوئ دې ترتیب سره، او هغې نه پس خپل هغه چې کوم ستاسو ایکچوال ورکاوټ دی، چې هغه فټنس دی، که هغه باډي بلډینګ دی، یا هغه جمناسټک دی، کراټې دی، ټایکوانډو دی، مارشل آرټس دی، چې هر یو فیلډ دی، نو ټولو نه اول ستاسو د جنرال وارم اپ او سټریچنګ ډېر ضروري وي. دې لپاره ضروري وي چې تاسو ډایرکټ یو هیوي ایکسرسایز کوئ، نو د انجری امکانات ډېر وي، ستاسو مسل پل کېدی شي، نور سه خدای ناخواسته انجری راتلی شي، امکانات ډېر وي. نو په دې هر یو ایکسرسایز کول نه مخکې، هر یو ورکاوټ کول نه مخکې تاسو دا ترتیب سره خپل جنرال وارم اپ کارډیوس او ښکلې ترتیب سره وکړئ، همدا ایکسرسایز فالو کړئ، او هغې نه پس کوم فیلډ سره ستاسو تعلق وي هغه خپل ورزش معمول مطابق وکړئ. انشاءالله چې کوم نیکسټ اپیزود دی هغې کې مونږه هغه کسان چې فټنس یعنی دلچسپي لري فټنس ټریننګ سره، نو هغوی جم ته ځي او نه پوهېږي چې فرست ډے کې کوم ایکسرسایزز وکړو او څه ترتیب سره وکړو. نو انشاءالله نیکسټ چې کوم زموږ اپیزود وي هغې کې مونږه هغه کسان لپاره ښکلی یو ورکاوټ روټین جوړوو چې څنګه خپل اول ورځ لومړي ورځ کې خپل فټنس یا باډي بلډینګ ټریننګز سټارټ کړي. یو نوی ښکلی پروګرام سره دوباره به ستاسو خدمت کې حاضرېږو انشاءالله. تل دین خپل ډېر خیال وساتئ، خپل ورزش ډیلی بیسز باندې وکړئ چې ستاسو صحت ښه وي، نو ژوند به م ښه وي انشاءالله. الله تعالی نه امید دی چې تاسو روغ جوړ وئ. انشاءالله نیکسټ اپیزود کې بیا به ملویږو. تل دین الله حافظ.